دا رحمان الدین یو درخواست ورکړی سی سی پی صاحب ته چې زما فرهاد سره د مور اسم ده او د کور والا اسم ده اکیس زمونږ ایس پی صاحب ته راغو صدر سرکل والا مونږ ته رولېږلو ډي آر سي ته ډي آر سي د کلي د روایاتو مطابق زمونږ د ډي آر سي فیصلې داسې چې د دواړو په سمجوتۍ وي او د دواړو په رضامندۍ وي اټل فیصله پکې نه کړو چې بس تیز عدالت وکړي وو کلي کې کور وراني نو وران کړي نه زموږ سوچ دا دی چې د دواړو په خوشحالۍ وشي چې کور یې جوړي اصل شي کور دی بیا په هغې کې مونږ د دوی د کلي دا ډېر معزز مشران راوغوښتل ټیکهدار صاحب و پکې منبجل و پکې ناظم صاحب و پکې دی مونږ کېنول او د دواړو چې دی نو پوره د ځمکې نه چوړه وروسته د دوی دا معامله دا په 1998 کې دا معامله جوړه شوې وه په 1998 کې الله دې ټول عمر زمونږ دا مشران ښاد او آباد لري چې دوی زموږ مشرانو ته یعنې سی سی پي صاحب ته درخواست وکړو هغه چې دی رئیس پي صاحب ته ورغلو رئیس پي صاحب وکړو په دې کې باندې فیصله نن مونږ یو حد ته ورسېږو د دې کوم چې د رحمان الدین عیسی راتله دې کې څه مخکې ورکړی شوې ده اوس مشران ورسېدل د ده ټوټل جوړېدا 77 باندې څه د دې فرهاد هم د سره څه د نقدو مغدو روپو د لږو معامله وه د جرګي ډي آر سي کې دا فیصله ورکړه چې د 77 په ځای باندې 70 باندې خو د دواړو په رضامندۍ باندې نو فرهاد به رحمان الدین چېرته ناست دی رحمان الدین ته به 70 مرلې چې دی نو ورکوي فرهاد به 70 مرلې رحمان الدین ته ورکوي دا یو فیصله ده تا ته دا فیصله قبوله ده که نه قبوله ده تا ته دا فیصله قبوله ده دویمه فیصله د فرهاد کور والا چې کومه ده هلته رحمان الدین خور ده چونکې د ده هغه سره هم حق و ده اوسه پورې نه غوښتو خو ته ویل چې هغه وغوښتو نو زموږ خپل هم غواړم بل درخواست پکې ده ورکړو هغه یې زمونږ ایس پي صاحب ته ورکړو ایس پي صاحب وویل چې ده دا مسله هم حل کوي په هغې کې چې دی نو ډي آر سي پلس مشرانو موږ دا فیصله ورکړه چې یاره کوم ځای کې ته ځمکه ورکړه خپلې خور له هغه به هم په هغه ځای کې جایداد کې دله چې دی نو د خپلې خور حصه ورکوي دې چې څومره حصه ورسره کېږي دویمه فیصله کېږي هغه فیصله کې چې نایي کې به ځمکه رحمان الدین د خپلې خور حصه به ورته ورکوي رحمان الدین دا فیصله ورته قبوله ده که نه دا ته منظوره ده انشاءالله تعالی عزیز که نه انشاءالله د دواړو په خوشحالۍ باندې دا فیصله وشوه او انشاءالله دعا به کوو دا د 28 سال فیصله وه الحمدلله نن الله پاک چې دی نو زموږ د مشرانو په برکت باندې وکتل الله دې زموږ ټول دین دنیا ښایسته کړي او الله دې موږ ته په خپل چې کومه حصه ده په هغې د حق کولو توفیق راکړي وما علینا البلاغ